د حکومت سره د بچ کېدو ډېر زیاتې اپشنې وي، خو د ټولو نه آسان اپشن ورسره دا هم و چې هغې کم ډرون د اټیکونو دپاره استعمالوي، که کم ډرون د تارګټ کلینګ دپاره استعمالوي، نو دغه ډرون کې چې جیکټې راځوړندې کړی وي او دغه متاثرینو ته یې وړی وي، دغه سیلاب والا چې کم ملګري ګیر دي، دا کم ماشومان ګیر وو، کم زنانه ګیرې وي، کم دغه سیاګر ګیر وو، نو دغه ډرون په ذریعه سره دې ته دغه جیکټې وړلی شوې. که کشتۍ ممکن نه وه، هلیکاپټر ممکن نه و، نو کم از کم دغه جیکټې خو ممکن وي که نه، دغه جیکټې به وروړې وي، نو کم از کم دا چانسز یو 50 60 70% چانس د بچ کېدو چې دا بچ شوی وي. نو به په اوبو کې تلې، په مزه مزه به هغې پورې به هلیکاپټر هم راغلی وي، تر هغې پورې به کشتۍ هم وله راغلی، په هغې پورې عام ولس چې کم د الله د رضا دپاره خدمت کوي، هغه خلک به هم راغلی و، هغې به بچ کړی وي. خو افسوس چې د حکومت سره به یا دا آیډیا نه وي، یا به دغه موقع باندې ډرون نه وي. ډېرې خبرې دي،